ويفسدون في الارض او فسادون کی پزمک کی. د فساد تفسیر او تفصیل دام د سورہ بقری په اولنی آیتونو کې تیر شوی. نو دوی کې څو بیماریانې شوې؟ درې. یو لوز ماتي کې مې چې الله سره کړی پرې کې هغه څه چې الله د هغې په پیوسته کولو حکم کړی او په ځمکه کې فسادونه کوي. اولئک هم الخاسرون، هم دا کسان هم دوی تاوانیان دي. هیڅ شک نشته په دې کې چې دا تاوانیان دي. رابطه د الله سره هغه دوی پرې کړې ده، رابطه د مخلوق سره هغه دوی پرې کړې ده. نو د څه شی شوم بیا ماته دا ووایه د دې نه څه شی جوړ شو؟ اخر د الله سره رابطه نشته، مخلوق سره احسان نشته، خپلولي نشته، د مور پلار خدمت نشته، بچو خو سره احسان نشته، ملګرو سره احسان نشته، عام مؤمنانو سره احسان نشته، دینداری پکې نشته. دنه اخر جوړ څه شی شو؟ ټول تاوان. اولئک هم الخاسرون، تاوان په دنیا کې او تاوان په آخرت کې. ها اوس دینه بعد الله سبحانه وتعالی زورنه ورکوي په کفر کولو باندې، سره د دې چې الله ډېر نعمتونه راکړي دي. نو الله وایي وضاحت یې درته کومه بیا، کیف تکفرون بالله، څنګه کفر کوئ تاسو په الله، یا څرنګه انکار کوئ تاسو د الله نه. سوال چې کله وشي که نه، نو د سوال کولو ډېر مقصدونه وي. دلته سوال دې دپاره نه دی کړی چې جواب یې وشي، ځان پې پوه کوي. کیف تکفرون بالله او کافر شروع کړي چې زه کفر داسې کوم او زه داسې کوم، نه دې دپاره نه. اوس یې استاد شاګرد ته وایي ته دا سبق څنګه نه یادوې؟ نو هغه به جواب ورکړي چې څنګه نه یادوم؟ نه، سوچ به کې دې کې زورنه ده. دلته دا سوال دلته هم د توبیخ او د زورنې دپاره دی او دغه شان تعجب دپاره چې ستاسو په حال تعجب پکار دی. تاسو څنګه د الله نه انکار کوئ؟ او زورنه چې تاسو څنګه د هغه الله نه انکار کوئ چې دومره نعمتونه یې تاسو له درکړي دي. اوس به دې ځای نه بیا د نعمتونو سلسله شروع شي. نو نعمت سبحان الله یو خو نه یې د الله، مخکې نعمتونه ذکر شو. نو دلته د نیشي نه تاسو څه کړئ؟ شته یې کړئ. دا ځمکه کې چې څه دي د الله ټول ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي، اسمان یې ستاسو دپاره پیدا کړی، ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړی. او صرف دا نه، الله یو پخواني خبره یو نعمت پکې رعایت کړي چې خپل نیکه آدم علیه السلام هم رعایت کړي، هغه سره معصوم رخه کړي دي. هغه مې د دې ځمکې خلیفه ګرځولی دی، په ملایکو باندې ما هغه ته سجده لګولې ده، هغه له ما تعلیم ورکړی، بیا مې جنت ته ننویستو، بیا د جنت نه راووتو، د خپل یو کار د لاسه چې ونې ته نږدې شو، بیا مې پرې رحم وکړو، خبره مې ورته معاف کړه. دا ټول نعمتونه الله موږ ته رایادوي، اورېدونکو ته نعمتونه. نو چې بیا په دوی کې څوک کفر کوي، نو هغو ته ووایي ته څه لوی ظالم یې چې د دومره نعمتونو باوجود ته د الله نه انکار کوي. کیف تکفرون بالله، څنګه کفر کوئ تاسو په الله، وکنتم امواتا، او وی تاسو مړه. نو د پیدایش نه مخکې مړی ورته ووایي د انسان ته نشتی دی، دا مړلی. نو موږ نیشو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان باندې یو وخت داسې راغلی دی چې دی چا نه یادو. او رابشي په سورة مریم کې الله زکریا علیه السلام ته وایي وقد خلقتك من قبل ولم تکو شیئا. زکریا ما ته پیدا کړی ته هیڅ هم نه وې مخکې، نو موږ هیڅ هم نه.
او سبحان الله سلسله د کم ځای نه روانه شو لکه سړی خپلو والدینو ته سوچ وکړي چې د هغوی د رشته بیا د هغوی د میلاوېده بیا د دغه نطفې او قطرې نه زمونږ جوړېده او بیا دیزې پورې رارسېده څومره لوی قدرتونه والا رب دی نو د دې نه مخکې چې موږ د نطفې په شکل کې د مور په خېټه کې موږ چا یاد کړي هیچا نه یادولو نه زموږ نوم و نه نشانو او اوس دا بس دومره غټې غټې خبرې شروع کړي دا اسمان به د ځمکې سره ولګي او ځمکه به د اسمان سره ولګي څومره غټې خبرې خوند نه کوي تا یو وخت هېڅ شی نه وي او بیا به هم دقه شان شي ته ځان شي مته وي دنیا نه به ختم شي نو د الله یو نعمت دا دی چې موږ یې د نش نه یې موږ شته کړو فاحیاکم نو الله را ژوندي کړی معنی دنیا ته راوستی ثم یمیتکم بیا به مو وجني یا بیا به وجني تاسو همیشه په دنیا کې پاتې کېدم نشته مخکې ته مړ وې بیا به مړی شي ثم یحییکم بیا به تاسو را ژوندي کوي دا د آخرت هغه را ژوندي کول دي ثم الیه ترجعون بیا به دغه الله ته ورګرځولی کېږئ کوم الله چې پیدا کړی هغه ته به واپس شي سبحان الله دا آیت یعنی د کوم وخت نه چې الحمدلله درسونو د سلسله روانه ده دا آیت مخصوص پیري ترجمه کړی دی په درسونو کې په تفسیرونو کې او ډېر مسلمانان نیکان مؤمنان ملګري موږ سره په درسونو کې دا آیت اورېدلی او نن هغوی په دقه سفر وتي ثم یمیتو نو د تاسو داسې تنبیه دپاره ته وایم چې نن یې موږ اورېدونکي یو هغوی نشته او په دې باندې یو ورځ موږ هم په دغه سفر وځو وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم نو بیا به دې قبرونو کې چې څومره پراته دي ټولو انتظار دقې ته دی ثم یحییکم ثم الیه ترجعون ښه نو دلته د الله قدرت هم رایاد شو او نعمت هم رایاد شو نعمت څه دی د نیش نشته نو بیا پکې بل څه نعمت بل نعمت پکې شته ثم یمیتکم څنګه بارک الله فیک قرآن کې چې سړی جوور سوچ وکړي دې کې ډېر غټ حکمتونه پراته اوس که الله دې سي عمر سړي له ورکولی چې دی بوډا شي او پروت او په بد حال دا معذاب دی نو بیا بل نعمت پکې شته ثم یحییکم کې څه نعمت دی څنګه نعمت بارک الله فیک نعمت دا دی چې تا چې څه کړي دي هغه به تا ته میلاو شي دا بل نعمت او که تا سره چا ظلم کړی دی